د عموما 214 تنه مجاهدین د یوې میاشتې مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. دې غونډې ته د کورنیو چارو وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو مرستیال، د ستر امنیتي معاونیت د دفتر رئیس او نور مشران راغلي وو. د عامه پلان او اپریشن مدیر مېلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ فارغ شویو منصوبینو ته مبارکي ورکړه. تاسو ته د خپلې مربوطه وظیفې د زده کړې څخه د فراغت مبارکي وایو. الله جل جلاله مو ستړیاوې تکلیفونه په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځوه. قدرمنو مجاهدینو، په ګران هیواد افغانستان کې به نور جنگ ختم دی. د هیواد دښمنانو ته مو داسې غاښ ماتونکی درس ورکړی که چیرته دښمن شعور ولري په تاریخ کې به افغانستان ته پورته ونه ګوري. نور د وطن د آبادۍ وخت دی، د وطن د خدمت وخت دی. مجاهده وروره داس خدمت خپل ولس ته وکړه چې ستا په خدمت د ستا په اخلاص د مظلومو افغانانو ځورېدلي زړونه یاق شي او د وخت ارمانونه یې پوره شي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو مرستیال هم غونډې ته وینا وکړه. ده په خپلو خبرو کې ویل ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن دا ځوانان وینم، ډېر ترې خوښ یم. نترک و تحتاریم شاخساریم از یک چمنزاریم، تمیز رنگ او بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. برادرایی که فارغ شدن ما به اینا افتخار میکنیم چون خداوند در اول گفته اقرا بخوانید بیاموزید و اول فصلا امر کرده که شما بخوانید، دوم امر کرده به قلم که بنویسید. این میگه که وقتی شما تعلیم یافتین توانستین که مدیریت کنین، توانستین که امنیت بگیرین، توانستین که امنیت توجه مردم به خود جلب بکنین و مردم از شما رضا هستن. از استادایی که مردم تعلیم و تربیت که از ایشان جهان سپاس از ایشان تشکر میکنیم. خداوند دیگر اینا را توفیق و نصرت نصیب کنه، استقامت نصیب کنه که چنین شاگردانی با ادب، چنین شاگردانی با استعداد، چنین شاگردانی به اصطلاح خادم تربیت کنن، د جامعه تقدیم بکنن. د غونډې بل ګډونوال د کورنیو چارو وزارت د اداري معاونیت لوی رئیس شیخ محمد طاهر حلیم وو. ده هم خپلو خبرو کې فارغ شویو منصوبینو ته د مبارکۍ ترڅنګ دوی څخه وغوښتل چې له خپلو زده کړو ښه ګټه واخلي او له ولس سره ښه چلند وکړي. زموږ د نن دغه غونډه د امن عامه د ریاست په سرپرستۍ کې جوړه شوې دغه غونډه چې د ملګرو د فراغت غونډه ده او ملګرو ته تربیت ورکړی شوی دی، د هغې په ظرفیت باندې ارتقایي کار شوی دی، د هغې وړتیاګانې بیدارې شوي دي، د هغوی قوتونه فعالیت ته راویستی شوي دي. د دې لپاره چې یقینا کومه دعوه د اسلامي امارت ده، کوم امتیاز د اسلامي امارت دی چې هغه تأمین د امنیت دی، چې د هغه دعوې د پلي کولو لپاره زموږ ملګري مجاهدین هغه 24 ساعته صبح و شام دې ته چوکس وي او دې ته چمتو وي چې چرته هم زموږ د ملت امنیت څوک تخریب نه کړي او په هغې کې څه نقصان او کمی را نشي. د اسلامي امارت ټول ادارات او شعبات، وزارتونه، ریاستونه ټول د هغوی په خدمت کې دي، ټول امکانات د هغوی په خدمت کې دي، لیکن انفرادي طور سره که د ملت یو څوک زموږ او ستاسو سره مخامخ کېږي، زموږ او ستاسو ورسره برخورد هغه به مثبت وي. هغه خلک چې د دې ملت دغه امن خرابوي هغې سره به په آهني او د اوسپنې په لاسو باندې مخامخ کېږو. الله جل شانه دې ستاسو دغه ستړې، دغه قربانۍ، دغه تربیتونه او دغه هلې ځلې په خپل دربار کې قبولې او منظورې کړي. د غونډې په بله برخه کې هغه مسلکي زده کړې او نمایشونه چې مجاهدینو زده کړي وو د مېلمنو مخکې اجرا کړل. د یادولو وړ ده چې په تېر یو کال کې 1144 مجاهدین له مسلکي زده کړو فارغ شوي. د غونډې په پای کې فارغ شویو مجاهدینو ته د فراغت سندونه وویشل شول. غواړي تور سوی اور سوی بیا جوړېدل